وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، در رمضان کریم دا مبارک نشستونه، مجلسونه او ناستی د دې د سلسله د الله په توفیق او په رحم او کرم سره روانه وه. د څو زر د لاسه یو څو ورځې دا سلسله او د درسونه او بیانونه نه وو شوي، نو نن به انشاءالله بیا هغه سلسله مخې ته بوځو د الله په توفیق سره، او دا په هغه مجالسو کې 22 نمبر مجلس دی، په هغه ایمانی او علمی مجالسو کې دا 22 نمبر مجلس دی. په دې کې به انشاءالله مسلې بیانو د صدقة الفطر، د سرسایي مسائل به بیانو. د هغې حکم، د څه نه به دا سرسایه ورکې، څومره به یې ورکې، کله به یې ورکې، چاله به یې ورکې، دا مسئلې به انشاءالله ښه تفصیلاً بیانېږي. د دې دپاره چې د مسلمانان دا لوی عبادت د علم په رڼا کې وکړي او په داسې طریقې سره وکړي چې په دې باندې مطمئن وي، او په هغه عبادت باندې انسان مطمئن وي چې کوم عبادت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه وشي، د قرآن او د حدیث په رڼا کې وشي، نو په هغه عبادت باندې بیا یو مسلمان مطمئن وي. او چې کله علم در سره نه وي، نو بیا به په تورو تیارو کې شکي وی چې یاره زما دا عبادت به صحیح او که صحیح به نه وي، دا کار چې ما وکړو دا به غلطي که دا به صحیح، دا فطرانه چې ما دومره ورکړه نو دا به څنګه وي، راځي چې پلاني ته ووایو، راځي چې علاني ته ووایو. چې علم در سره نه وي او په دې مسایلو نه یې پوهه، نو بیا به په تیارو کې پروت وي. هم د دې د لاسې چې دا عبادت تاسو ټول د علم په رڼا کې وکړئ، نو نن دا مسئلې بیانو. اول راځو دې خبرې له چې صدقة الفطر څه ته وایي. دې ته په عربۍ کې صدقة الفطر هم وایي او دې ته زکاة الفطر هم وایي. او فطر خو واضحه ده، لکه چې موږ وایو کله وایو عید الفطر، هغه اختر چې روژه پسې راځي بوزش، فطر معنی بوزه کېدل. هغه صدقه چې ته ورکې د الله دپاره د عبادت په نیت یې ورکې غریبانانو ته، په دې چې د رمضان روژې دې پوره ونیوي او بوزه شوې،
ځکه دې ته صدقة الفطر وایي، زکات الفطر. موږ ورته پښتو کې ورته سرسایه هم وایي او فطرانه ورته هم وایي. بعض خلک ورته سرسایه وایي او بعض ورته فطرانه وایي. دا عظیم عبادت، دا فطرانه، دا سرسایه، دا صدقة الفطر یا زکات الفطر، د دې وجوب چې دا په مسلمان باندې لازم دی، دا خبره ثابته ده د قرآن نه، د حدیث نه او د اجماع نه. د قرآن نه دا خبره ثابته ده چې مسلمانان به سرسایه ورکوي، د حدیثونو نه هم ثابته ده، د اجماع نه هم. یعنې د دې په مشروعیت باندې قرآن کې هم دلیل دی، حدیثو کې هم د اجماع په هم دلیل دی. قرآن کریم کی سورة الاعلا کی اللہ وی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. بعض علماء او بعض سلفو لکه احکام القرآن د جساس کی پای کی دا راځي چې عمر بن عبدالعزیز او ابو العالیہ هغوی به دا وی قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ومعنى ذلك أدى زكاة الفطر ثم خرج إلى الصلاة. قد أفلح من تزكى، تزكى معنى ذلك زكاتي وركو. كم زكاتي وركو؟ زكاة الفطر، فطراني وركو. وذكر اسم ربه فصلى، دخل رب نمياتكو منزوك ويدي دا أخسر منزوكو. دا بازو علماء او د بعضو سلفو دا قول دی چې دلته مطلب دا دی، او د اکثرو دا قول دی چې نه معنی دی قد افلح من تزکه، تزکیه نه اخیستی شوی چې چا ځان پاک کړو د ګناهونو نه، هغه سړی کامیاب دی. نو دا خو قرآن کې دی عبادت ته اشاره ده. هر چې حدیثونه دي نو هغې کې خو بیا ښه واضحه دلایل دي را روان دي. دا دلایل به ځای په ځای بیانېږي انشاءالله په دې مسایلو کې. لکه متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری کې هم دی، صحیح مسلم کې هم دی. عبدالله بن عمر سوي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم کړو زکات فطر، چې دې ته فطرانه او سرسایه وي، دا فطرانه او دا سرسایه لازمه کړې وه په هر مسلمان باندې، چې هر مسلمان به ورکړي. دا د حدیثونو دلیل شو. اجماع د په دې باندې د اهل علمو چې صدقة الفطر ورکول دا لازم دی. امام ابن المنذر رحمه الله دا اجماع را نقل کړی دا وی واجمعوا، او په دې باندې د علم د خاوندانو اجماع ده على ان صدقة الفطر فرض، چې صدقة الفطر فطرانه څه ده؟ لازم ده. واجمعوا على ان صدقة الفطر تجب على المرء، ده واجب ده اذا امكنه اداؤها عن نفسه، چې کله طاقته د خپل طرف نه د ورکولو، واولاده الاطفال او د خپلو بچو د طرف نه الذين لا اموال لهم، چې د هغوی مال نشته، د هغه ماشومانو. دا اجماع امام ابن المنذر رحمه الله را نقل کړی دی. نو دا خو دویمه مسله شو. اولنی مسله په تعریف کې، او دویمه مسله مشروعیت کې، چې دې مشروعیت د قرآن او د حدیث او د اجماع نه ثابت دی. وس درېیمه خبره دا ده ولې، یعنی شریعت کې دا عبادت ولې دی، دا عبادت ولې مشروع شوی دی، ولې موږ فطرانه ورکوو، ولې موږ سرسایه ورکوو. دا اوس بله مسله ده، ولې موږ فطرانه ورکوو. په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. بار بار زه دا خبره کومه چې د الله یو کار هم د حکمت نه خالی نه دی، ځکه د هغې نوم څه دی؟ الحکیم. هر کار کې، هر وینا کې حکمت دی. یو عبادت چې الله موږ ته وښي په شریعت کې، په هغې کې د حکمتونه نه دي، دا د نه منلو خبره ده.
ها کله داسې وشي چې د انسان عقل ورته ونه رسي، دا جدا مسله ده. خو د هغې به دا مطلب نه چې حکمت نشته، حکمتونه شتي خو د دې کس عقل ورته ونه رسید. که دې فطرانه کې موږ سوچ وکړو، په دې سرسایه کې موږ سوچ وکړو، نو لوی حکمتونه دي. اولنی حکمت په دې کې دا دی چې د روجتي انسان نه چې کوم ګناهونه شوي دي او کوتاهیانې شوي دي په دې میاشت کې، هغه کوتاهیانې په دې سره معاف شي. هغه کوتاهیانې په دې سره څه شي؟ هغه معاف شي. دا څومره لوی حکمت دی. ځکه وکیع ابن الجراح رحمه الله څه ناشنا خبره هغه کړې وه. وی د هغه نه دا قول نقل دی، وی زکاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. سوي وکیع رحمه الله وی دا رمضان په دې اخره کې چې موږ دا فطرانه ورکوو، د دې داسې مثال دی لکه د مانځه په اخره کې چې ته 2 سجدې د سهو دپاره ولګي. کله چې انسان د 2 سجدې ولګوي د سهوې ده، سجدې سهو، د هغې څه فایده ده؟ لمونځ کې که څه کوتاهي شوي نو هغه پوره شي. نو دقه شان که څه کمی ده نه په رمضان کې شوی، کوتاهیانې شوي، په دې سره الله ختم کړي، په دې فطرانې سره. دویم حکمت په دې کې ښه واضحه دی. اولنی حکمت خو دا شي چې روجتي به پاک شي د ګناهونو نه، د کوتاهیانو نه، هر د الله نافرماني چې کړې د هغې نه څه شي؟ پاک شي. نو دویم حکمت پکې دا دی چې دا د مسکینانو دپاره خوراک دی. دا خو واضح دی، مسکینانو دپاره خوراک دی چې د اختر کې دوی د مسلمانانو سره په دې خوشحالیانو کې شامل شي او شریک شي. څنګه چې په عامو مسلمانانو چې مالی حالات برابر دي، څنګه چې په هغوی باندې خوشحالي ده، شریعت دا غواړي چې په غریبانانو دې هم خوشحالي راشي. ستا بچي د اختر په ورځ خوراکونه او مزې او چرچې کوي، نو پکار دا دی چې د غریب هغه بچي هم خوراکونه وکړي، هغوی هم خوشحالیانې وکړي. دا د مسکینانو یو حق دی. داسې شریعت سبحان الله سوچ کوم پکې وکړو که نه، زمونږ په دې شریعت کې، د دې شریعت په احکاماتو کې، د دې په مضبوطوالي کې، د دې په مسلو مسایلو کې بل په یو مذهب کې به داسې خبرې ونه مني یا داسې خبرې وینني، بل په یو مذهب کې به داسې خبرې وینني. زمونږ شریعت چې څومره د یووالي حکم کړی دی که نه، او کوشش یې کړی دی چې د مسلمانان ټول یو وي، کالجسد الواحد، حدیث کې هم راځي که نه، کالجسد الواحد، د یو بدن په شان شي. نو حیران به شي ته په قسمه قسم طریقو سره. یو مثال پې دا واله، دا فطرانه ولیده چې مسلمانان ټول یو دي. دا نه دی چې زما اختر دی، زما خوشحالیانې، غریب دی خیر دی لرکوه، نه. دی د دې امت حصه ده، ستا د معاشرې حصه ده، بلکې ای مسلمانه ستا د بدن حصه ده. ته څنګه ځان له یوازې خوشحالیانې کې د مسلمان دې پرېښودی؟ شریعت وایي نه، یو شی. څومره کوشش دی شریعت کړی ده. خو ما تاسو یو مثال ذکر کړو، لکه دې 15 وخته دې منځونو ته وګوره. دا منځونه شریعت موږ ته داسې ویلی شو چې کور کې کوئ، چې هر سړی د فرض مونځ کوم ځای کې کوي؟ کور کې. جومات کې ولې؟ یو حکمت پکې دی چې د مسلمانان راغونډېږي، یو بلینې، د یو بل سره ورورولي مضبوطوي، د یو بل سره مینه محبت وي، د یو بل حال احوال واخلي، تپوس وکړي. یو پکې رانغی په یو مانځه کې، نور ویره پلانې نشته، د چیزوخوالی ورشو. نو که بیمار پرسی وله وکړي، او که چېرته
بیمار نه خو اسی پاتې شوی او سوزری نو بیا لړ چې تپوس وکړي عام تپوس وکړي زیارت وکړي وروره نه وي راغلی خیر د هغوی او زما د عذر و دې داسې در ونه رسېدم یا مې بل ځای کې لمونځ وکړو سبحان الله شریعت زمونږ نه یو مضبوطه ورورولي غواړي مینه محبت چې مسلمانانو یو بل سره ورورولي مضبوطه ساتئ مالداره به د غریب تپوس کوي زورور به د کمزوري تپوس کوي دلته اوس چې کومو خلکو سره طاقت شتي هغه د غریبانان هم د اختر په دې خوشحالو کې ځان سره شریک کړي دا پکې حکمت دی او تسلی ورکول هم دي غریب ته تسلی ورکول دی هغه ته بیا هم چې دی نه په دې ورځ اختر منځه ته فارغه شي عباداتو ته فارغه شي خوشحاله شي او په دې ټولو باندې دلیل یو دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی امام ابو داود راوړی دی وی چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم کړي وه څه شی سرسایه فطرانه للصائم طهره للصائم من اللغو والرفث دې سره روژتي انسان پاکیږي د ګناهونو نه د الله د نافرمانیانو نه وطعمة للمساکین او د مسکینانو دپاره څه دی خوراک دی د دوه حکمتونه خو په دې حدیث کې ذکر شو روژتي انسان پې د ګناهونو نه پاک شو او غریبانانو ته طعام میلاو شو خوشحالي پې راله د اختر خوشحالي به هغوی وبه محسوسه کړي دریم حکمت په دغه حدیث کې دی چې هغې نه واضحه کېږي او هغه دا دی چې په دې سره بنده لوی لوی اجرونه ګټلی شي فطرانه چې موږ ورکوو نو موږ پې اجرونه ګټو موږ پې د الله نه نیکیانې غواړو موږ پې ثوابونه غواړو اوس دغه حدیث کې دا دی فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبوله چا چې د مانځه نه مخکې فطرانه ورکړه نو دا کوم زکات دی قبول شوی زکات دی ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات او که د مانځه نه بعد یې ورکړه دا فطرانه عامو صدقاتو په شان صدقه ده خو اجر یې شته ګوره دواړو حالاتو کې اجر دی دغه جدا مسله دی چا مانځه نه مخکې ورکړه داسې حکم دی مانځه نه بعد څه مسله ده جدا مسله خو اجر شته په دې باندې موږ اجرونه ګټو دا دریم حکمت شو دې شان په دې کې یو حکمت دا دی چې دا د دې بدن زکات دی دا کوم بدن چې الله موږ راکړی دی دې طرف نه دا زکات دی یو سړی به وایي څنګه یو پوره کال تیر شو یو پوره کال تیر شو او ته روغ یې پوره کال تیر شو او ته روغ یې تیر شوي کال دا فطرانه تا ورکړې وه دا کال د باندې بیا هم راغی او ته روغ یې ته ژوندی یې حالات دې برابر دي فطرانه ورکولی شي دا یو قسم زکات دی د خپل بدن د طرف نه تا ورکو شکر دی ادا کو چې وګوره دې کاله پورې زه ژوندی یم ډېر داسې و چې تېر شوي کال یې فطرانه ورکړې وه او دې کال له نشتې خاورو کې پراته دي او ته ژوندی نو دا د الله یو نعمت دی چې تا له دومره موقع درکړه پنځم حکمت په دې کې دا دی شکر ادا کول دی چې الله تعالی طاقت درکو د پوره رجوع د نیوو او د دې میاشتې اختتام ته د رسولو چې دا میاشت په تا باندې پوره تېره شوه بعضو خلکو ته دا میاشت د سره نصیب نه شوه او بعض ته په منځ کې لاړو بعضو ته اولنی سر نصیب شو بس بعضې د اخرې ته راونه رسېدو
او تعالی الله طاقت او توفیق درکو روجې دې ونیوې او میاشتې ماخري سر ته ورسوله نو اوس یې شکر ادا کې چېرې شکر دی چې دا روجه ما باندې پوره تېره شوه دا حکمتونه و دا څویمه مسله شوه درېیمه څو شپږمه او پنځمه کوه په دې عامو مسایلو کې د فطرانۍ په مسایلو کې دا څویمه مسله شوه درېیمه کومه مسله وه ده حکمتونه په دې کې څه دي سرسایه موږ ولې ورکوو فطرانه موږ ولې ورکوو څلورمه مسله دا یاده کوي چې صدقة الفطر فطرانه په هر مسلمان لازم ده په کم یو نه ده هغه ذکر کوو خو عامه دا خبره یاده کوي چې په هر مسلمان څه ده لازم ده صاع د خوراک نه د طعام نه دا به ورکوي هر مسلمان د خپل طرف نه او د چا خرچه چې په ده لازم ده د هغه د طرف نه یو حدیث کې راځي عبدالله بن عمر راوړی دی ګوره وی فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فطرانه د رمضان دا لازم کړی و په هر مسلمان باندې په هر نفس مسلمان باندې سوي حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير صاع من تمر صاع من شعير كدا مسلمان ازاد دي كدا مسلمان مرئي غلام دي كدا مسلمان ماشوم دي كدا مسلمان مشر دي كدا مسلمان نارینه دی که دا مسلمان زنانه ده په دې ټولو باندې یو صاع د کجورې یا د وربشو یا د غنم خو دا لازم دی دا روایت د امام مسلم دی الفاظ د امام مسلم دی لفظ د امام بخاري داسې دی فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير فچا لازم ده على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين مسلمانانو کې که آزاد ده او که غلام مری ده او که الک ده که نر ده او که زنانه ده که ماشوم ده که مشر ده په ټول باندې زکات لازم دی وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه او پیغمبر دا امر کړو چې راختر د منځنه مخکې به دا ورکوي په روایت کې د سیم راځي امام بخاري راوړی د عبد الله بن عمر دی فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك پیغمبر صلی الله علیه وسلم فطرانه لازم کړی و په نارینه او زنانه باندې په آزاد او په غلام او مرئی باندې صاع من تمر او صاع من شعير قد دا دلایل خو موږ دې دپاره وایي چې دین واضح شو چې دا فطرانه په هر مسلمان لازم ده په ماشوم هم ده ور بعض عبادت صحیح ده په ماشوم نه وي قلم ته اوچت دی خو صدقه دا صدقة الفطر او زکات شو دغه شان اگر که دې مسله کې سلک ډېر اختلاف شتي او دا هم د ماشوم په مال کې شتي او دا فطرانه د ماشوم د طرف نه به هغه څوک ورکوي چې په چا باندې د ده خرچه لازم ده الا هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې په هغه باندې نشتي یو روایت کې راځي چې عثمان بن عفان به ورکوله اگر که هغه سند کې سنه خبرې د علماو شتي خو هغې کې دا دي چې عثمان بن عفان به د هغه ماشوم فطرانه م ورکوله کوم چې به د مور په خېټه و نه که څوک یې ورکي نو غوره ده
وردي کې غوره کار دی چې څومره نیکیان انسان ډېرې ښه ده او که څوک یې ور نه کړي نو ګناهګار نه دی ځکه چې په دې داسې دلیل نشتی چې په دغه ماشوم باندې هم فطرانه لازم دی چې کوم د مور په خېټه کې دی په دې باندې دلیل نشتی ما یو دا مسله ذکر کړې چې په هر مسلمان لازم دی الا هغه الا څوک دی کوم مسلمان به لازم نه دا خبره یاده کړه ګوره چې فطرانه لازم ده په هر هغه مسلمان باندې چې وس لري اوس دا وس څه شی دی دا طاقت څه شی دی دا معلومول غواړي هغه دا دی چې ده سره د دې اختر د دې شپې او د ورځې خپله خرچه یي یعنې خرچ خوراک ورسره یي او د هغې نه زیاتي ورسره دومره یي چې دا صدقه پرې ورکولی شي دا فطرانه په ده لازم ده یو سړی دی هغه باندې د شوال د سپومۍ راوخته په داسې حال کې چې د هغه سره د دغې شپې د اختر د دې شپې د ورځې خپله خرچه شتي د بچو خرچه هم شتي خرچې معنی دا نه چې هغه غټې غټې خرچې معنی دا چې خرچ خوراک د دغې ورځې او شپې د شتي او د دې نه زیاتي ورسره دومره شتي چې دی پرې د فطرانه ورکولی شي نو فطرانه به ورکوي په دې کې دا نشته چې نصاب دی لکه څنګه چې د سرو نصاب دی چې چا سره جي دومره توله سره یي او دومره زر روپۍ او دا خبرې په دې کې نشتي چې دغه وس ته رسېدو ګزاره دې روانه وه که نه دا به ورکوي ګزاره دې روانه وه نو فطرانه به ورکوي تر دې چې دا خبره یې د ساتئ یو سړی دی د هغه سره خپله خرچه شتې دغه شپې د بچو خرچه هم شتي خو د هغې نه زیاتې ورسره دومره پیسې دي چې د بعضو فطرانه پې کېږي او د دې نورو نه کېږي د دې بعضو دا به ورکوي د دې کومو فطرانه چې کېږي هغه به پکې ورکوي او دا به یو مسلمان د خپل طرف نه ورکوي او د هغه چا د طرف نه چې د چا خرچه په ده باندې لازم ده لکه ښځه شوه بچي شو داسې په دې طریقې سره خپلوان او که چېرته هغوی د خپل طرف نه ورکولی شي نو ډېره غوره ده لکه یو زنانه ده او هغې سره خپل مال شتي او دی ورکوي د خپل طرف نه ډېره ښه ده ځکه چې شریعت خو هر مسلمان ته خطاب کړی چې په تا باندې دا عبادت دی په تا دا خبره لازمه ده نو که هغه په خپله وکړه نو ډېره غوره ده که طاقت یې نه یا طاقت یي او مثال کې پلار وایي چې زه یې ورکوم داسې بچي وي چې هغوی مزدوریان هم کوي طاقت یې شته او پلار بیا هم د ټولو ورکوي د ټولو فطرانه ورکوي هېڅ خبره ده یا زوی راولګي د ټولو فطرانه ورکي د پلار هغه پکې هم ورکي او پلار یې طاقت یي او دی راولګي د پلار هغه هم ورکي هم څه خبره نه ده خو موږ دا وایو چې که یو سړی طاقت یي او په خپله یې ورکي نو څه ده غوره ده والله اعلم پنځمه مسله وخت د دې فطرانې د ورکولو څه دی کله به دا فطرانه ورکې کله به دا سرسایه ورکې اوس دا مسله بیانو دا خبره یاده کوي چې څلور وختونه دي فطرانې د ورکولو څو وختونه دي څلور اولنی وخت دی یا اولنی درجه دا ده چې د اختر نه ورځ دوه مخکې ورکړي د جایز دي خو د دې نه زیات نشي مخکې کولی بعض مولیان دا خبره کوي وایي چې رمضان راغی نو په ده باندې سرسایه څه شوه
لازم شو بس د رمضان د اولنی ورځې نه ته سرسایه ورکولی شي دا بې دلیله خبره ده بلکې سرسایه خو په تا لازم کیږي د دې رمضان د میاشتې اخرنۍ چې کومه ورځ ده چې د هغې نور ډوب شو د شوال میاشت ولیدی شوه په ده باندې سرسایه څه شوه هغه لازم شوه که څوک یې د اختر نه رامخکې کوي نو ګنجایش څومره دی ورځ دوه ورځ دوه یې مخکې کولی شي دې نه زیاته نشي مخکې کولی ګوره او په هغې دلیل دی لکه حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د امام بخاري راوړی دی او پای کې داسې دي چې وکانو یعطون قبل الفطر بیوم او یومین او هغوی به یعنې په هغه ټیم کې به خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د سلفو په زمانه کې خلکو به یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې به کیم بازو ورکاو امام مالک دا روایت راوړی چې ان ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة د چا سره چې به دا فطراني را جمع کېدي که نه عبدالله بن عمر به هغه له د دې اختر نه ورځ دوه درې دا به یې مخکې ولېږله نو دا اولنۍ مرحله شوه اولنی وخت کم یو دی د اختر نه ورځ دوه مخکې درې پورې هم څه خبره نه خو د دې نه یې مخکې نشي ورکولی خو دلته یو بلې مسلې ته ستاسو ذهن بوتله غواړم او دا ډېره فایدهمنه مسله ده وکیل له وختي ورکولی شي پوه شو به دې لکه اوس یو سړی دی ته ورته وایي چې زما دا سرسایه به ورکړي دا پیسې والا په دې باندې به وریجې والي یا غنم یا وربشي یا وسکي چې څه ورته وایي هغه به پرې والي او ور به یې کوي او په اول رمضان دې ورله پیسې ورکړي دا جایز دي ځکه چې هسې وباسي خو نه فطرانه تا صرف وکیل له پیسې ورکړي چې په دې به بیا چې کله وخت د فطراني ورکولو شو نو په دې باندې به بیا فطرانه والي او ور به یې کوي غریبانانو له نو وکیل له وختي ورکول څه دي جایز دي دویم وخت هغې ته وقت الوجوب وایي چې په یو مسلمان باندې واجب شي ورکول د دغه وخت نه او هغه کوم وخت دی اخرنۍ ورځ د رمضان د میاشتې چې کله نور ډوب شو د دې سره دا سرسایه څه شوه واجب شو د دې نه دا وخت دا د وجوب دی ورځ دوه درې مخکې ورکول څه دي او جایز دي دلته اوس واجب شو نو دا مسله یاده کوي یو سړی دی واده وکړو یی ځان له یو غلام او مري واغستو یی بچی پیدا شو یی اسلام قبول کو د نور د ډوبېدو نه مخکې او بیا پې نور ډوب شو ورکوي به ولې نور پې ډوب شو دا واضح نه ده که نه اوس په کوم په کشمکش کې ځکه ورځې نور پې ډوب نه شو په ده باندې فطرانه لازم شو واده وکړو دغه ښځې فطرانه به ورکوي ماشوم پیدا شو دغه ماشوم فطرانه به ورکوي د غلام مري هغه به ورکوي په خپله مسلمان شو په ده باندې فطرانه لازم شو ښه د نور د ډوبېدو نه بعد دا هر څه وشو بیا پې څه نشته ځکه چې سپومۍ راختلې وه د هغې نه بعد د ده بچی وشو یا مسلمان شو یا یې واده وکړو او یا بچی پیدا شو یا یې غلام واغستو دا جدا مسلې دي بیا دا څو وختونه شو دوه درېم وخت غوره وخت کم یو دی هغه د اختر د منځه نه مخکې فطرانه ورکول
یو خو جایز وخت دی کوم یو دی ورځ دوه درې مخکې ورکول نور ډوب شو وقت الوجوب پته باندې فطرانه څه شوه واجبه شو ورېږه یو سړی صحیح د واجب شو په ما باندې خو غوره وخت د ورکولو بیا هم وایي د اختر منځه ته نږدې اختر منځه ته نږدې د بیا ډېره غوره ده ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی وایي چې کله تاسو د اختر منظره وځئ نو دا ورکوئ خو داسې ده چې د شریعت پکې ګنجایش ولې ورکړی ګنجایش یې په دې ورکړی چې ټول خلک په دې ټیم کې نشي ورکولی دا وخت لنډ تنګ کي خو د سهار منځه نه بعد د اختر د منځه پورې څه ټیم خو معمولي ټیم نو په داسې ټیم کې که ټول مسلمانان راولګي چې مونږ فطرانه خپله ورکوو بیا په غریبانانو پسې ګرځي او بیا به هغوی تقسیموي نو ډېره به ګرانه شي خو غوره وخت یې دا دی اسانه طریقه څه ده لکه بیا هم ګرانه نه ده اسانه څه ده فطرانه ته ځان سره تیاره یخودې ده که هر قسمه ته خوراک یخودلی چې کوم دغه علاقې خوراک دی او قوت البلد ورته ویله کي حتی ځان سره یخودلی او فقیر او غریب دی هم ټارګټ دی بیا هم اسانه ته اختر منزل وځي دي چې په هغه طرف ورتېر شو ورېږه ګرانه بیا هم نه ده که څوک یې کوي وایي چې نه زه لازم دغه مستحب وخت کې ورکوم او د ښکلې خبره دقه غوره وخت دی د ټولو نه نو بیا یې داسې وکړي چې فطرانه یې د ځان سره کیدي تیاره او غریب دی په خپل ذهن کې ساتي پلانې دی پلانې دی پلانې دی و چې کله د اختر منزله ځي یا د سهار منزله راووتې ورشه په دغه کسانو باندې وګرځه د هغوی په کورونو باندې او هغوی له هغه فطرانه سرسایه هغه ورکه بیا هم اسانه ده ګرانه نه ده ولله الحمد څلورم وخت هغه دی چې هغه بیا ناروا دی او هغه قصدن عمدن لیټ کول د اختر د منځه نه دا نه دي روا ځکه حدیث کې راځي چې من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبوله ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات امام ابو داود دا روایت راوړه لږ ساعت مخکې ما وویم چې چا د منځه نه مخکې ورکړه نو دا څه دی دا مقبوله صدقه شوه دا فطرانه ده دا سرسایه ده او چې چا د اختر د منځه نه بعد ورکړه نو عامه صدقه ده خو د هغه چا دپاره چې عذر یې نه وي معذوره سړي نه که پاتې شي او بیا د منځه نه بعد ورکړي نو امید دی چې الله به یې ترې قبوله کړي که څه عذر ورته راپېښ شوی لکه عذر یې داسې واله یو سړی دی فطرانه یې راغستې ګاډي کې یې ښودلې چې وړم یې پلاني غریب له او رش کې ونښت هغه اختر هغه مونځ پې ملاړه او هر څه پې او دې سره دې ټیم کې معذور دی دې دې ورسوي هغه کس له الله به یې ترې قبوله کړي انشاءالله خو چې قصدن عمدن یې لیټ کوي نو پیغمبر وایي دا به صحیح د صدقه شوه خو صدقة الفطر نه ده عامه صدقه شوه بیا ده نو څو وختونه شو څلور کم اختر نه ورځ دوه درې مخکې دې وخت ته موږ څه نوم نه ویلی واجب کېږي په نور ډوبېدو سره په اخرنۍ ورځ دا دویم وخت درېیم وخت غوره دی او هغه د اختر د منځه نه مخکې څلورم وخت هغه دا دی چې د اختر د منځه نه بعد یې ورکړي او دې ټیم کې د صدقه نه قبلیږي الا دا چې عذر یي شرعي عذر یي هغه صحیح ده قصدن عمدن چې څوک لیټ کوي د هغه نه الله به یې دا نه قبلوي عامه صدقه شو خو دغه نه ده دا څو مسلې شوي پنځه شپږمه مسله اوس دا ده چې مقدار د دې څومره دی شپږمه مسله یې څه ده چې د دې مقدار څومره دی
حدیث کی دا راځي امام بخاری دا حدیث راوړی ابو سعید الخدری رضی الله عنه دې حدیث ته ګورې د زړه غوږونه کولاو کوي ځکه چې دا حدیث زمونږ د یو غټې مسلې دپاره دلیل دی ښه واضحه وایي ابو سعید الخدری څه وایي وایي كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام د پیغمبر په زمانه کې به موږ فطرانه ورکوله د خوراک نه یو صاع څه به ورکول خوراک به ورکو که پیسې خوراک یې ویلی او دایم نه دي ویلي چې عام وخت كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یعنی پیغمبر ورته دا طریقه ښوولې وه چې تاسو به داسې کوئ نو دوی به یو صاع د خوراک نه ورکوو صاع څه ته وایي نو صاع چې دی دا څلور لپې دي په یو صاع کې څو لپې راځي څلور لپې خو یو لپه د هغه انسان چې لاسونه معتدلي یعنی درمیانه لاسونه نه دا چې بلکل وړه وړه لاسونه اوس ماشوم په لپو باندې حساب دی اوس که یو سړی راولګي چې یاره دا فطرانه ده باندې لږه راشي او لږه بچ شم کور کې ماشوم ته وایي ته حساب ووځه داسې خو نه کېږي او یا په داسې لاسونه حسابوي چې هسې بیلچي داسې نو هغه هم سړی په نقصان کې ورچوي غټ غټ لاسونه یو یو لپې نه چې دی نیم کیلو جوړوي یا عفوا د یو لپې نه چې دی نو کیلو درته ته جوړوي یا یو نیم کیلو درته جوړوي نو دا هم نقصان دی څلور لپې دي د معتدل انسان چې نه یې لاسونه غټ یو نه یې لاسونه ډېر واړه شریعت ګوره داسې نه دي ښوولي چې دا څو کیلو دی شریعت یو پیمانه ساع به ورکوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وروستي زمانه کې هم ښه مشهوره او دا به څلور لپې وي اوس ته دا حسابول غواړې ته په کور کې به خپله هم حسابولی شي وریجې ورکوې که نه راوړه وریجې او ځان ته دغې تله کېده دا راواله څلور لپې یو لپه راواله چې معتدل لاسونه یې دا ور واچوه بیا دوه بیا درې بس وګوره څو شو بس دقه ده او دا لازم په دې کې کمی زیاتې راځي لازم به پکې څه نه څه کمی زیاتې راځي بعضو علماو دوه نیم کیلو ویلې ده تقریبا بعضو علماو د دوه نیمو نه هم لږ کم حساب کړی دی خو هم د دې په خوا شا کې ده او بعض علما خو دا وایي 3 کیلو یې ورکړه اگر که دریو ته نه رسي دا واضح ده چې دریو ته څلور لپې دریو ته نه رسي خو هغوی دا وایي چونکې 2.5 کیلو شو یا څه کم 2.5 کیلو نو خو دا 0.5 کیلو سره هم ور واچوي څو شو 3 شو دی مقدار دی د څه نه به یې ورکې د هغه خوراک نه به یې ورکې چې هغې ته قوت البلد ویلی کېږي قوت البلد څه ته وایي د دې علاقې مشهور خوراک او طعام چې هر سړی خوري د هغې نه بغیر ګزاره نه کېږي او دا ذخیره کېږي هم لکه چاول غنم وربشي کجوري وسکي او داسې نور خوراک پسې ته حسابولی شي د دې نه به یې ورکوې دلیل پسې دی اوس لږ ساعت مخکې مونځ کې ابو سعید خدري رضی الله روایت چې كنا نخرج في عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام من به یو صاع ورکو په صحیح بخاري کې د روایت دی او سوی وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر دا وی خوراکونه هم دقه وو دا وی قوت البلد سو خو وسکي به وي کجوري به وي یا وربشي به وي یا غنم به و ستوان دې نه به یې ورکولې د دې نه به فطرانه ورکې قوت البلد هغه علاقې چې کم ضروري خوراک دی اوس یو سړی تا نه دا تپوس وکړي
چې زه لیپټن چای ورکوم په فطرانه کې. ولې خوراک نه دی؟ نه هلته حدیث خو دا نه دي ویلي چې لازم به تاسو دا خوراکونه کوي. قوت البلد چې په علاقه کې هغه علاقه کې یو خوراک دی چې هغه د هغه علاقې قوت دی، د هغوی ضروري خوراک دی، دا داسې ضروري نه دی. دی جواب دی. و چای تور چای ته ورکوې دا خو په هغه ضروري دغه کې نه دی چې د دې نه بغیر ګزاره نه کېږي. هغه څه ورکوې چې هغې ته ضرورت دی، روزمره ژوند کې د هغې د انسانانو ته ضرورت دی او په مخ یې استعمالوي. او که روزمره ورته ونه خو په مخ یې استعمالوي، ځکه دې ته قوت البلد ویلی کېږي. ښه اوس راځو دې له چې مال ورکولی شي او که نه پیسې. بعضو علماو دا خبره کړې ده، بعضو علماو، او په دې خبره ګوره هغوی سره دلیل نشتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د سلف صالحین نه، د صحابه کرامو نه خصوصا د هغوی سره په دې باندې هېڅ دلیل نشتی. هغوی دا وایي چې او مال ورکولی شي، خو تحقیقي قول دا دی او راجح دا دی چې مال نشي ورکولی، لازم به خوراک ورکوي. په دې مسله ځان پوه کوي. ګورې دا زمونږ خواله ډېر خلک راځي زمونږ نه تپوس کوي، زه دوی ته په دې دا نه یم چې یاره دوی یعنې غریبانان مولیانو په دې عادت کړي. دا تپوس غلط دی د مولا نه، دا تپوس کول چې فطرانه دې کال له څو ده، دا سوال څه دی؟ دا غلط دی. بیا دې مولیانو دې عادت کړي دي، نو مولوي صاحب ورته وایي فطرانه مثال کې په سعودي عرب کې جو 100 ریاله ده، په پاکستان کې 1.5 روپۍ، داسې مثال، یا 6 روپۍ ده، یا په افغانستان کې دي. دا جواب هم غلط دی، سوال هم غلط دی. ولې سوال غلط دی؟ نه سوال په دې غلط دی چې موږ ته ته دا وایي چې یو صاع دی، یو صاع 4 لپې دي، دا پیمانه ده، دا وزن دی، دا تول دی. دا داسې خو نه دی چې ته راځه پیسې دي محدود مقدار ده، به دومره پیسې شوي. دا چا دومره پیسې اخودي؟ بیا دا وریجې چې ته ورکوې یا غنم ورکوې یا وربشې چې که ورکوې بالفرض، هغې ګورې د ټولو ریټ یو شان نه وي. دا بله مسله ده. هلته بیا د هغې هم د ټولو ریټ یو شان نه دی. ګورې په وریجو کې ښه شتي، کمزوري به کې شتي، منځنۍ به کې شي، دغه شان په وړو کې، په وربشو، غنمو، جوارو، هر څه کې چې ګورې دا هر ریټونه به کې شتي. څنګه ته د تپوس کوې چې دې کال له سرسایه څو ده؟ دا سوال غلط دی. دې کال له سرسایه څو ده؟ شریعت تا ته ویلي دي سرسایه یو صاع دی. یو صاع څو لپې دي؟ 4 لپې معتدل تقریبا څو جوړېږي؟ 2.5 کیلو. د دې خوا او شا دی. او که ته احتیاط کې 3 ورکړه، بس خبره ختمه شو. اوس دا 3 کیلو لاړ شه بازار کې تپوس وکړه، د مولوي صاحب نه مه کوه. لاړ شه دا 3 کیلو په بازار کې معلوم کا، دا 2.5 کیلو په بازار کې معلوم کا. وریجې په څو دي، غنم په څو دي، وربشې په څو دي، وسکې په څو دي، کجورې په څو دي، بل څه خوراک ته د علاقې هغې تپوس وکړو دا په څو دي. لاړ شه هلته معلوم مولوي صاحب نه څه تپوس کوې، ما پسې دلته راشي که څو دی دې کال لا سرسایه. نو زه ورته وایم وریجو ته لاړ شي، د وریجو تپوس وکړې، درمیانه وریجې وګورئ چې نه ډېرې ګرانې دي، نه هغه بدې وریجې خرابې، نه هغه منځنۍ وریجې وګورئ چې 2.5 کیلو، او که وایي چې نه مونږ ورسره دا 0.5 کیلو ورکوو، دا هم ورکوي 3 کیلو، حساب یې وکړئ. مال دې کې ورکول په دې باندې هېڅ دلیل نشتی. پیسې ورکول اولنی دلیل پې دا دی چې صحابه کرامو دا کار کړی دی چې هغوی خوراک ورکړی دی، مال یې نه دی ورکړی. موږ سره د عبدالله بن عمر حدیث تېر شو، عبدالله بن عباس فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم کړي چې یو صاع به ورکوئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم کړي چې یو صاع به ورکوئ. یو ځای کې پیغمبر پیسې نه دي ویلي، صحابه کرامو بیا پیسې نه دي ورکړي.
نو دا کار د پیغمبر د طریقې خلاف دی، د صحابه کرامو د طریقې خلاف دی، ځکه موږ وایو مال به نه ورکوې. بله دا ده پیسې دا برابرېږي هم نه، لکه ته به څو پیسې ورکوې، د څه ریټ به لګې چې ته به دومره پیسې ورکوې. د هرې زمانې پیسې پخوا به درهم او دینار و، اوس بعضو ملکونو کې ریالونه وي، بعضو ملکونو کې روپۍ ده، بعضو کې ډالري چلېږي او بعضو کې پاونډ چلېږي. اوس ته څو ورکوې؟ شریعت مسله اسانه کړې ده، یو ساع دی او ساع په هره زمانه کې بدلیږي نه بدلیږي، هره زمانه کې ساع نه بدلیږي، په قضیې دی. روپۍ خو بدلیږي را بدلیږي، پیسې بدلیږي را بدلیږي. بله خبره بعض خلک دا وایي نه جي غریب ته د پیسو ډېر ضرورت دی. اوس ګوره دې مسلې په دې مسله باندې تاسو لږ پوه کول غواړم. دا پیسې د پیغمبر په زمانه کې وي که نه وي؟ وي. غریبانان وو که نه وو؟ نو بل سوال دا واله د هغوی غریبانان ډېر غریبانان وو که زموږ د غریبانان ډېر غریبانان دي؟ هغه ډېر غریبانان وو، بیا هم پیغمبر هغوی ته د پیسو نه دي ویلي. بل ځان مه مخکې کوه الله نه او د الله د پیغمبر نه. ما ورته د الله په دې بندګانو باندې دومره نه یو مین، څومره چې پې د دې بندګانو هغه رب مین دی. ولې هغه رب ته پته نه وه وما کان ربک نسیه، ستا د رب نه خو څه خبره یېرېږي هم نه. ولې هغه ته دا پته نیسي چې د غریبانو ته به د څه ضرورت وي او د څه به نه، چې ما ورته ځان مخکې ته پیسې ورکول غواړې، نورې لارې شته که نه؟ ډېر شوق دی د پیسو دی، دا شوق ستا پوره کېږي الحمدلله، لارې شتي نورې که نه. عامه صدقه ورکه، لاړ شه د غریب کور له ور ورته وټکوه، ځان سره د 2.5 کیلو 3 کیلو وریجې راغستې، په څو کېږي وریجې؟ لکه اوس په سعودي عرب کې مونږ مثال وایو 18 19 شل لیله جوړېږي، شل لیله دې راغستې د وریجې دې واغستې، شل لیله ولاسې ورکه، پیسې دې ورکړې که نه؟ کارو شو، فطرانه دې مو شوه، صدقه دې عامه مو ورکړه، پیسې دې ورکړه، پیسو هغه شوق دې پوره شو. لاره بنده خو نه ده په تا باندې. دلته اوس ولې دا عبادت د پیغمبر د طریقې نه اړی او نورې لارې شتي موږ سره؟ دا فطرانه وایه ورکه، په دې کې دومره جاخلي جوړه کړې ده، په 3 2.5 کیلو 2 کیلو کې د مسله را اچولې ده. داسې کار وکړه وایه دا ورکه په خوراک کې او پیسو شوق دې شته، عامه صدقه ورکه، زکات ورکه، هلته لارې شتي که نه؟ نو دا خبره ګوره د شریعت په مخ کې به دا عقل نه استعمالوئ. عقل به هغه ځای کې استعمالوي چې د شریعت دپاره استعمال شي. شریعت سره ټکراو راوستو دپاره څوک عقل نه استعمال. یاره دا څنګه و غریبانو دپاره؟ بعض وایي دا غریب بیا خرڅوي، هلکه خرڅوي یې که خوري، ستا پکې څه کار دی؟ یعنې ما و تا به اوس څه کوو، هغه پټې کیمرې والو ویې لګو دې غریبانو ته چې دوی زما د تلو نه بعد د دې وریجو سره څه کوي، دې غنمو وربوس هر څه چې کوي ورسره، ستا غاړه څه شوه؟ ازادي شو. بله دا خبره کول چې غریبانو ته د خوراک ضرورت نشي، دا چا ویلي دي؟ دا چا ویلي دي؟ دا خو دی موړ دی ځکه دی دا خبره کوي. ته اوس غریبانو نه تپوس وکړې چې د هغوی ضرورت شتي خوراک ته که نشتي؟ دا راشنې چې تقسیموي په دې باندې قیامت جوړي که نه؟ نو چا ویلي چې خوراک ته ضرورت دي؟ بلکې هغه ګزاره حال هم په لینډ کې ولاړي راشن ته، ابه کوم ولاړي کور ته خوراک راوړو چورو ته کېداسې برید تاوی راته ووي سامان مې راوړو کور ته، دی ورته هم خوشحاله، نو غریب به ورته نه خوشحالېږي؟ دا چا ویلي؟ یاره بعض وایي نن اوس داسې دی چې یو کس دی او بچي نشته او ښځې نشته او غریب دی او ته ولې دومره وریجې او دا خوراک ویسې دی او پیسه کوي، ځان له دې خرڅ کړي، ځان له دې څه کړي؟ خرڅ دې کړي، هر څه به کوي، خو ما ته خو چې شریعت څه ویلي دي زه به هغه کوم. نو د دې نه دا مسله واضحه شوه چې مال به نه ورکوي. یو ګوره یو ښکلی دلیل پې واله، امام بخاري دا روایت راوړی،
امام بخاري د ابو سعید الخدري هغه روایت چې موږ ذکر کو هغه امام بخاري راوړی دا امام بخاري راوړی دغه وی ابو هريره وکلني رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه وکیل کړم دا کار یې ماته حواله کړو چې ته به د رمضان د زکات حفاظت کوې رمضان زکات کوم یو دی زکات الفطر فاتانی آت نو څوک راغی او په دې خوراک کې لاسونه وهل فجعل يحثو من الطعام ده چنگونه تیڑا کول ده خوراک وما راونو وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تيجي پیغمبر پسید رسول دلیل زمون کم ذکر خوراک کې لاسونه وهل دس را جمع شوی پیسی دی خوراک را جمع شوی نو دا پیم یو دلیل لی پا دی مسئله گوره دیر زمانگا پختانه آغا ندی پوزو کی دا مسئله تا بین شوی ندا دلائلو پرانا کی آغا دا مسئله دا چی فطرانه با خوراک ورکے پیسی ندی گوره پیسی ندی نو دا دین بخپل واضح شو رد شو پا آغا مسئله بانی نن سو با دیر مشهور شوی دا چرته چا به بیان کړي په دې نیټ کې ونو زه بار بار د ملګرو ته زمنن سبا هر سړی مفتی دی او هر سورګیره شاګول دی ځان ته موبایل کې دی شروع کی بچی سه وي نه دلیل شته د قرآن نه دلیل شته د حدیث نه خو بس جی مسئله بیان کړو او خلک وته سخت خوشاله دي چې به جی مسئله بیان شو چرته چا به دا مسئله بیان کړي نو زمون خواله بیشمار د خلک رالو تپوس کوي چېرته چا دا مسله بیان کړې ده چې کوم سړی چې مسافري او د ده بچي په ملک کې نو د نابالغو بچو حساب به هم دغه ملک ورکوي په کوم ملک کې چې دی اوسیږي او د بالغو حساب به د خپل ملک ورکوي که هغه پاکستان دی او که افغانستان دی حیرانې به چې دا مسله په کوم ځای کې بیان شوې ده څه ناشنا مسلې بیان کړې ده که ناشنا که بل پر حدیث ووایو ځه لږ ساعت دپاره به دا ووایو چې فطرانه په پیسو کې ورکول جایز دي نو دا فرق د کوم ځای نه راغی چې نابالغه حساب به هغه ورکوي کوم ملک کې چې دی اوسیږي او د بالغه به هغه حساب ورکوي په کوم ملک کې چې هغه اوسیږي فرق کوم ځای کې دی څه ناشنا فرق حکمت په دې کې څه دی په دې کې حکمت څه دی چا پکې دا حکمت ذکر کړو وایي ځکه چې دا ماشوم تابع دی بالغ نه دی د خپل پلار تابع دی د چا خپل پلار په پلار باندې خرچه لازم ده نو ځکه چې تابع دی د پلار او خرچه په هغه لازم ده نو هغه به د هغه ملک حساب ورکوي کوم ملک چې پلار دی نو ولې د مور خرچه په چا لازم ده دا په دې خاوند نه لازم کوم بچي چې بالغان دي او خپل کاروبار یې نشته او کور کې ناست او سبقونه وایي او پلار پې خرچه کوي ولې د دوی خرچه په چا لازم ده او دا د چا تابع دي دا هم د پلار تابع داسې چېرته چا یو دغه ورشغولی دی نه د هغه سره دلیل شته او نه بل چا سره شته دا عوام راځي په مخه مانه تپوسونه کوي په مخه او زه د عوامو ته هم حیران یم چې کله موږ سوچه دین بیان کو قرآن او حدیث نه سره آیت پیش کو یاره مړه وي نوي مسلې بیان کړي حالانکه قرآن نه به دلیل پیش کوي قرآن نه هغه قرآن ته نوي مسله وایي اوس دا مسله چې کومه ده واورېده بس وایي سبحان الله علم کې مو اضافه وشوه دا نوي مسله راووته علم کې خو اضافه هله وشي چې یو مسله ستا نوي ته واوره او دلیل وسره دې سره اوس څه دلیل دی برای مهرباني زما ټولو ملګرو ته دا درخواست دی که دلته ناست دي که زما بیان اوري او کیني که چاته څه دلیل میلاو شو نو ما به لازم پوه کوي په دې مسله باندې چې د نابالغه بچو حساب به هغه کوم ملک کې چې پلار دی او د بالغو به هغه حساب به کوم ملک کې چې هغه اوسېږي ما به پوه کوي چې د اوسه پورې دا مسله نه موږ اورېدلې ده او نه پې د اوسه پورې زما دا ذهن کولاویږي چې دا څه شی دی او نه دا مسله د دې زمونږ کوم وروڼه چې دیوبندیان دي یا ځان ته مقلدین وایي
یا احناف دي د دوی مشرانو هم دا مسله نه ده بیان کړې که نه د کوم ځای نه دا مسله راووته احناف زه یادومه چې کوم په حنفي مذهب دا تلر که دیوبندی او بریلی او دوی وایي موږ احناف دا تلر که دا وروسته دا خبرې راغلي د احنافو د کتابونو نه دې ما ته څوک دا مسله وښیي ځه که معتبر کتابونه چې د احنافو دي د فقې د هغې نه یې دا مسله وښیي چې دا فرق شته کوم ځای کې دا فرق راغلی نو دا خبره څه ده اول خو دا مسله د کوم ځای نه کمزوري کېږي نه دلیل پې نشته خو موږ ووایو بنیادي ته دا مسله د کوم ځای نه کمزوري کولی شي حدیث نه حدیث کې سره چې موږ به یو ساع ورکو خبره ختمه شوه که نه ساع د بالغ ساع د نابالغ ساع د ښځې ساع د نارینه ساع د بوډا ساع د ځوان ختمه شوه خبره که نه بس که ستا بچی بالغ دی که ستا بچی نابالغ دی مقدار څه دی یو ساع نو چا چې دا مسله ذکر کړې ده نو هغه دا خبره بې دلیله ذکر کړې ده ښه بله مسله به ذکر کو اوس بلې مسلې له به راشو چا له به ورکې دا زکات الفطر زکات چې ورته موږ وایو دې ته زکات الفطر وایي په عربۍ کې ځکه کله نه کله ورته زه زکات ته ټکی وایم چا له به ورکې دا فطرانه نو بعض علما دا وایي وی هغه اته قسمه خلک چې دي اته اصناف د زکات دپاره چې دي هغه کال کې چې کوم زکات لازم دی هغوی له ورکې دا به م هغوی له ورکې خو تحقیقي قول دا دی والله اعلم دا د امام مالک رحمه الله مذهب دی د امام احمد یو روایت دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ ابن باز او نور ډیر محققین علماو دې قول له ترجیح ورکړې ده چې دا به صرف فقیرانو او مسکینانو له ورکې بس دا به صرف چا له ورکې فقیرانو او مسکینانو له په هغې موږ یو دلیل بیان کړو لږ ساعت مخکې هغه دلیل څه و موږ چې بیان کړی د حدیث د امام ابو داود موږ ذکر کړی و که چې د صدقه فطر طعمة للمساکین د مسکینانو څه دی خوراک دی نو دې حدیث نه دا واضح شوه چې دا به صرف چا له ورکې مسکین او فقیر له نو بله فایده ته ذکر کوم پښتانه او زموږ خلک فقیر او مسکین چا ته وایي چې لاس یې نیولی روډونو کې سوال کوي نه چا حالات کمزوري ته ته پته خپل کور یې مشتي خو حالات یې کمزوري دي په مسلو مسایلو کې ډوب دی هغه له هم فطرانه ورکولی شي دلته دا خبره یاده ساتئ چې غوره دا دی چې انسان دا فطرانه په خپله ورکړي یو خو دې سره زړه نرمیږي ولې زړه نرمیږي عاجزي پکې راشي بارک الله فیک بل غریبانان به ویني نو د هغوی د حال نه به عبرت اخلي او زړه به یې نرمیږي او غریب زړه به خوشحالېږي نو غوره دا دی چې سړی په خپله وباسي که په خپله نشي نو یو کس وکیل کولی هم شي چې هغه بل چا له ورکړي ښه دا فایده م یاده ساتئ چې یو ساع ډېرو کسانو له هم ورکولی شي او ډېرې ساګانې یو کس له هم ورکولی شي دا بله فایده یاده کړي یو سړی دی صرف خپله فطرانې راغستې ده او دوو غریبانو له یې ورکړه صحیح دی یو سړی دی خپله فطرانه د خپلې ښځې او د دوو بچو هغې راغستې ده او یو غریب له یې ورکړه هم صحیح ده اخرنۍ مسله هغه دا ده چې په کوم ځای کې به یې ورکوې په کوم ځای کې نو غوره خو دا ده چې په هغه ځای کې به یې ورکوې په کوم ځای کې چې ته اوسېږي همدغه ځای غریبانو له به یې ورکوې دا غوره ده او که څوک دې ته وګوري چې یاره حاجت په پلاني ملک کې یا پلاني ځای کې ډېر دی یا په کوم ځای کې چې دی اوسېږي هلته ورته غریبانان نه دي معلوم یا نشتي غریبانان او د ده په ملک کې یا یو ځای ورته معلوم دی چې هلته ډېر زیات دي غریبانان او ډېر محتاج دي نو بیا هېڅ خبره نه ده مسافر بیا که خپل ملک ته لیږي او که بل ملک ته لیږي هم څه حرج پکې نشتی چې کله پکې مصلحت وي د یو څو مسلې وي د
د زکات الفطر. ما خو کوشش دا وکړو چې حتی الوسع هره مسله واضحه کړو. که بیا هم چاته څه اشکال و نو تپوس بیا زموږ نه په هره طریقه کې هغه سوال رالیږلی شي، خو زه یم چې سوال ته به کې څه پاتې شوي نه انشاءالله. خبره ټوله واضحه شو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوهه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې دا عبادت په هغه طریقه وکړو په کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی او په کومه طریقه چې صحابه کرامو کړی، او الله دې موږ د بدعاتو او خرافاتو نه لرې ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې دا مبارکه میاشت په موږ باندې بار بار راولي، او الله دې دا زموږ اخرنی رمضان نه ګرځوي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د اور نه آزاد کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.